تاسې نیکی ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیلو لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړئ. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. تاسې باید یې لوري ته مخه کړئ. د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. په هغه کې څرګندې نښانې دي. د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یئ چې دا لار سمه ده. ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. ای مؤمنانو که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي. ای مؤمنانو له الله نه داسې وویرېږئ لکه څنګه چې له هغه نه د ویرېدو حق دی. تاسې ته د مرګ را نشي مګر په داسې حال کې چې مسلمانان اوسئ. ټول یو ځای شي د الله رسۍ کلکه ونیسئ او ټیټ پرک کېږئ مه. د الله هغه پیرزوینه در یاده کړئ چې پر تاسې کړې ده. تاسې یو د بل دښمنان وئ. هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچوله او د هغه په مهربانۍ او لورینه تاسې سره ورونه شوئ. تاسې د یوې له اوره ډکې کندې پر غاړه ولاړوئ. الله تاسې ورڅخه وژغورلی. په دغه شان الله خپلې نښانې تاسې ته څرګندوي. په کار ده چې په دغو نښانو سره تاسې ته د خپلې ژغورېدنې سمه لاره په نظر درشي. په تاسې کې باید څه خلک ارومرو داسې وي چې د نیکۍ لوري ته بلنه وکړي په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. کوم خلک چې دا کار وکړي همغوی به بریالي شي. پام کوئ تاسې هغو خلکو غوندې نشئ چې په ډلو ویشل شول او له روښانه څرګندو لارښودنو میندلو نه وروسته بیرته په شخړو کې اخته شول. چا چې دا چلند غوره کړی دی هغوی به په هغه ورځ سخته سزا ومومي چې هلته به څه خلک سرخوروي وي او څه تور مخي. د چا چې مخونه تور وي هغو ته به وویل شي چې د ایمان د نعمت له میندلو وروسته هم تاسې د کفر چلند غوره کړ. ښه ده نو اوس د نعمت د ناشکرۍ په بدله کې د عذاب خوند وڅکئ. پاتې شول د ځلانده څېرو خاوندان هغوی به د الله د رحمت په غېږ کې ځای ومومي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې اوسیږي. دا د الله لارښودنې دي چې مونږ یې تا ته سمې صحیح اورو ځکه چې الله پر نړیوالو د تېرې کولو څه اراده نه لري. د ځمکې او اسمانونو د ټولو شیانو څښتن الله دی او ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیږي.